درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. داعش د کندهار د برید پړه منلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کندهار کې پر یوه جومات د پروني برید پړه منلې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول او په لسهاوو نور ټپیان شول. د داعش یا اسلامي دولت جهادي ډلې سیمه ییزې خراسان څانګې د جمعې په ورځ په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دوو ځانمرګو بریدګرو د یاد جومات پر بیلو برخو بریدونه ترسره کړل. دغه چاودنې د جمعې لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو مسجد کې وشوه. د داعش لخوا په خپاره شوي متن کې راغلي چې لومړی بریدګر د جومات په یوه دهلیز کې ځان ته چاودنه ورکړه، په داسې حال کې چې بل برید کوونکي د جومات په زړه کې چاودنه رامنځته کړه. عیني شاهدانو هم ویلي چې ډیر شمیر برید کوونکي دغه برید ترسره کړی دی. ساتونکي سید روح الله وویل چې دوو برید کوونکو د جومات په عمومي دروازه کې ډزې شروع کړې. له امنیتي ځواکونو سره تر نښتې وروسته یوه تن ځان ته چاودنه ورکړه. د نورو عیني شاهدانو په خبره دوو نورو ځانمرګو د اصلي ودانۍ څخه د باندې هم ځانونو ته چاودنه ورکړه چې لږ تر لږه 80 تنه پکې ژوبل شول. یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو په یوه جومات باندې په برید کې په لسګونو انسانان هم ووژل شول. دغه برید هم د داعش خراسان ولایت په نوم ډلې پر غاړه اخیستی و. په 2014 کال کې جوړه شوې داعش خراسان څانګه له طالبانو سره دښمني لري چې ځانګړو بریدونو لړۍ یې هم اوس په دغه هیواد کې دوام لري. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.